بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم لیدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن زه غواړم چې تاسو ته د الله جل جلاله له 9 نوي نومونو څخه د لفظ الرحمن ترجمه او د ذکر کولو فائدې او وختونه وښیم. اول، د لفظ الرحمن ترجمه ده: ای ډېر رحم کوونکی ربه. دوهم، د لفظ الرحمن د ذکر کولو وختونه او فائدې. اول، که څوک د هر لمانځه وروسته زر ځلې دغه مبارک اسم ووایي نو د زړه غفلت، سختي او هیره به یې لرې شي. دویم، که یې د هر لمانځه وروسته 100 ځلې ووایي نو ټول مخلوق به پرې مهربانه شي. دریم، ډېر ویلی د هر تکلیف او مصیبت د خلاصون لپاره ګټور دی. څلورم، که د یو چا تبه وي نو دغه اسم دې ولیکي، اوبو ته دې واچوي او بیا دې وڅښي، تبه به یې ختمه شي انشاء الله. پنځم، که یو څوک هره ورځ د سهار لمانځه وروسته 298 ځلې ووایي نو الله تعالی به یې په خپل پراخ رحمت سره ونازوي. شپږم، که یو څوک 41 ورځې 41 ځله دغه مبارک اسم یا رحمان الدنیا و یا رحیمهما ووایي نو ضروري حاجتونه به یې پوره شي. اووم، که له یو ظالم واکمن څخه د وتلو پر مهال دغه اسم یا رحمان یا رحیم ووایي نو له شر څخه به یې خوندي شي انشاء الله. وما علينا إلا البلاغ المبين.